ده كده فرق لا 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 خلاص چرګان رانیسي کوم ځای کې رانیسي په ډیرانو رانیسي او مړه چرګان اوري تا باندې خلکو نه یخلو درنو ملګرو تاسو د شینوارو ځان د امینه وګورئ او د دې میلمه پالنه وګورئ ډیره جالبه ده ډیره خوندوره ده دې کې تر ټولو ارزان څه دی هیڅ شی هم نشته ټول ګران دي ستا نوم څه دی زما نوم شاخیل څه دی شاخیل شخیل خدا چې در لک صبر وکړه دا څه دی دا څه شی دی دغه شی نه کاغذونه دي نو مې سید وهاب شیرزاد سید وهاب شیرزاد د شیرزاد وي نو دا خو نه زه مقالیان سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو راغلی ما مارکو ته مارکو نو د غنی خیل ولسوالۍ تر ټولو لوی بازار دی کوم چې د تورخم او جلال آباد ترمنځ لویه لاره ده او دا په منځ کې راځي د دې مخکې بټي کوټ دی او وروسته بیا ډکه مومندره او دا کیسې دي نو نن راغلی ما دغه ښایستونه در باندې ګورم د دې ځای له ولسونو سره خبرې اترې م کوو او دغه ښاري ژوند راخلو تر تاسې رسو را سره پاتې شئ راځئ دا ګرم بازار را سره ننداره کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې څنګه ښه ژوند چارې ښې روانې دي نوم مبارک دی رحمان الله رحمان الله د کوم ځای ام د دې مارکو اوسېدونکی یم مارکو کې د کوم ځای مارکو کې بس همدامدي زه یو دلته تا وګوره او دا دې څه کېږي ته څوک یې دا مخوری زما نوم امین الله دی او زه اوس فلحال کابل کې اوسېږم کابل کې اوسېږي ده سره راغلی ما سره ته ده سره راغلی که دی تا سره راغلی دی دی ما سره راغلی دی دا مني ورسره او خرچه اوس چا وکړه دلته چېرې خرچې مو کړې خرچه به اوس دا کزه کزه مېلمه راغلی ما ښه نو کابل پیسې خو ډبلې دي که نه هلته خو مرکز دی هغه ځینې به پیسې تا ډېرې راوړي په دې لږه خرچه وکړه که نه بس کار دی چې اوس وخت چې هغه دلته راشي که نه نن به ډېرې خرچې وکړو بیا څه شی به خورې دا په ځان خپله خرچې نه کوي مړه ته پور شوی د غریب دا او تاسو ډېر خلک په عذابوئ ودرېږئ تاسو سره مونږ دا د اول نه راځي دا خو چې ښه راځه راځه نه دي په ادابو ها. څنګه و دا کلیوالي ژوند او مارکو ته راغلی د مارکو دغه خلک دې ولیدل دا بازار دې ولیدل خوند یې درکړه که نه ولا چې یو سړی چېرته مسافر شي که نه نو د خپل ځای ډېر ارمان ورځي چې د خلک وویني د خپلو کلیوالو ګوري که نه دا سړي ته ډېر زیات خوند ورکوي او مونږ ډېر خوشحال یو مارکو ډېر ښه ځای دی ولا چې ښه ځای دی او ډېر ښه ځای دی شینوار وجدانو څنګه مینه پالنه وکړه که نه چې ډېر ښه مینهفال خلک عموماً ټول ډېر ښه دي ټول مونږ چې لیدلي دي اوس مهال که نه څنګه فلماتوب کا ټولو مارکو څومره خلک دي که نه کار یې وي هغه مومند دي او که شینواري ډېر راغلي خو شینوار دلته ډېر دي بس دې مې معلوم وي چې شینواري ښه خلک دا خو یې ښه خلک دي ته څه وایې بس مونږ شکر الحمدلله ټول شینواري چې دی ټول ښه خلک دي مومند هم ښه خلک دي بس اصلا چې څومره پښتانه دي مړه بس ښه خلک دي بس مړه ښه خلک دي او ښه او ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې زونه ته څنګه یې اجازه ده سر نه ځئ. نه خوشحاله اوسه خدای سلامت ده ته څنګه یې خیر دی که ژوند چارې ښې روانې دي مالټه دې راباندې ولې وخوړله بس هسې طبیعت ما سره طبیعت دې سره ولګېده ښه څنګه یې شکر دی ژوند چارې څنګه روانې دي مکتب بیا که نه وې نه ولا مستریتوب مستریتوب کې د ګاډو مستریتوب کې که د موټرسایکلو نه د ګاډو غټ موټر دي که واړه 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 کوم دا پاڅو دغه مارکو دا شی همدغه شی ښه ښه نن سبا دغه د نرخونو باره کې معلومات لري لکه اوس یو څوک هغه اخلي ماکو او یا سویفټ اخلي یا دا شیان سویفټ به په څو پورې وشي چې درې کلن اسناد ولري داسې شپږ لکه اووه کلداري نه ارزانه دي سویفټ ارزانه دي سویفټ ارزانه دي څو پورې به وي داسې پنځه پورې شي پنځه نیمو پورې ښه ښه موټر ښه موټر ښه ډېره مننه اوس ښه ښه اوس دا راته وایه چې موږ په تا خرچه وکړو که ته موږ باندې کې تا باندې به موږ وکړو چې ته ولې مېلمه زه مېلمه یم ولې ته کوم ځای نه راغلی بس که دا ځای نه راغلی خو تشریف ته راوړی موږ به تا باندې ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې درنو ملګرو تاسې د شینوارو ځانو د امینه وګورئ او د دې میلمه پالنه وګورئ ډېره جالبه ده ډېره خوندوره ده کړیانې رښتې راشه درنو ملګرو مارکو ته چې کله م راځمه د انارګل مومن څه شو د انارګل مومن د هوټل کړی چې زه ونه خورم نو بیخي کېږي نه ته خو دلته راشه که نه یو دوه خبرې وکړو سړیه حاجي صاحب دې څه که سلام علیکم وعلیکم السلام ته ته په درېیم منزل کې ولاړ یې زه ټیټ یم ښه خو یاست دی لږ راکته شه ته بیخي دي څنګه یې بلکل د ژوند چارو سره څنګه یې یاره الحمدلله خو خو یاست دی بلکل څنګه دی حاجي صاحب یاره بیخي ښه دی ماشاءالله او کار روزګار مو څنګه دی یاره ماشاءالله بیخي ښه دی څو دانې دې نن چاپه کړي وو یو 14 دانې ملال کړي 14 دانې
او څو دانې ووتل او څو پاتې بس همدغه پاتې دي خدي کې زموږ برخه شته والین ما ته کیلو ګور ارزانه مخکې درته 600 روپۍ حساب کړیو وی 600 افغانۍ درته حساب کړیو پخه غوښه پخه غوښه اوس به څو حساب کړی راته اوس چې سره یو مرنه کې بس دا ولې زه سوال کوم خیرات خور ته نه نه خیرات خور خبر نه ملمانه خو یاستئ ښه صحیح دی ډېره مننه موږ بېرته راځو دا هوټل خو زموږ خپل دی او زه چې کله مارکو ته راغلی ما بل ځای ډوډۍ نه ده خوړلې نو دلته راځم بیا که ستا اجازې ده چې به ورشو چای هم تیار کړی دی دغه خپرونه به پوره کړو بېرته به راځو صحیح دی خوشحاله اوسئ درنو ملګرو ځوانه ته څنګه یې الحمدلله ژوند چارې ښې روانې دي شکر ته الحمدلله چې کار وکړه راځه ما ته دا مارچه و ته دا هغه میک ته واخله خپرونه وکړه زه به دا ووینځم مننه خوشحاله شي دا زما کار کسب دی په دغه شیانو باندې زه نه پوهېږم او په دې باندې عادت یم انشاءالله پوهېږم ته راپاڅېږه زه دې پوهیږم که نه خو ته چې کار وکړه دا ما ته پرېږده دا دې میک داسې ووځه هلته خپرونه وکړه دا به درته زه ووینځم نه ژوندی اوسې دغه د ستا کار دی دا زما کار دی ته زما کار نه شي کولی زه د ستا کار برای خدای مړه لوښي اینځل نو چی دي چې ته راته وایې چې نه شي کولی لس کاله مې اینځلي ته دي پاکې سوتره او زما جامې لګي چټې والله چې اوس هم مانه پاک دی ته ورته وګوره پاک دی که نه دی د ډوډۍ خوړلې پیسې ورسره نه وي اصل کې دا د دې مقصد باندې پوهې دا څه شی وایي د دې مقصد دا دی چې دلته چې دی ډېر غوړ غوړ خوراکونه یي کړایانې روشي او وریته بلا بته دا شیانې او دا پوهېږي چې دې شي کې پیسې نشته بیا به د لوبیا کړایي ته کښېني دې نه دا ښه دی چې همدا ووینځو ځکه تک سور شوی دی کړای وګوره ښایسته شوی هم دی الحمدلله ښه یو ښایسته یې که نه شکر بس دغه ته به شان ښایسته یې یو که ده ولا نو هر چا ته خپل وطن کشمیر دی ښه معنا ته ښایسته یې نه نو ما ته ځان خپله ښه هغه خپله ښایست لري ښه ما ته دی ښایسته ده زه ښایسته یم مارچه نو دا تا ته در کوم او دا به ما ته راکړې د دې هغه چونګې څه شو وای فای به راته بدله لګی غوږ شه خرچه غټه چی ده خبرې وای فای به راته لګې ډېره مننه ټول یو داس ښه راځئ ښه درنو ملګرو تاسې راځئ بازار دی ها سلام علیکم څنګه یې جوړې تکړه ستا نوم چیه دی زما نوم شاخیل چیه دی شخیل خدا چیه دی لږ صبر وکړه دا چیه دی دا څه شی دی دا دغه شی نه کاغذونه دي دا چیه دا ټوپک دې څنګه غاړې ته اچولی دا ټوپک نه دی مړه ټوپک چا لرګی دی لرګی نو چی ته دې غاړې ته اچولی لرګی که نه چی شی پکې بس د ماشین ټوپک یې تور کړی بدماشي ده بس ماشین نه ټوپک یې تور کړی نه بس ټوپک جوړ ولې ټوپک دی که مړه ټوپک دا مڼه ماته راکړه خیر دی مړه کوم دا دې سړي نو سره واخیسته ته دا ماته راکړه خیر دی ته ماته راکړه خیر دی ښه دا به دلته کېدم دا مڼه ماته راکړه مړه دا ځکه نه مو سره خو واخیسته دا نه ماته هم راواخله خیر دی انډیوال مې ته یو دا نه راکړه ځه دا ماته راکړه ځه مړه زه بیا دا کوم ماښام کورم شته نه مغلاش ګولې نو تا ماته راکړه ته زما ملګری نه ویم ها نو مړه نه بیا تاسو لا کنه چا وتښتوله دلته راوړه نه دي خدا دا ده ها که په خپله خوښې راکړې نه این دا غلا ورکه سره ښه ما دې راکړې ها در کومې خلاص داره که ما چته به وخورم خورای که کنه ولن که ماښام کور سره دا راکته دا وران نه اوس ما ته راکړې بس در کوم دا څنګه نه مجاهده دې ته 100 روپۍ ورکړه عمل کنه خرچه لا ورکړه لږ ورته ورکړه ښه هغه ته درکې ښه ښه مونځ یې نه دی کړی پیسې نه درکړو مونځ یې کړی ټول دې صورتونه سره نه چې مونځ یې نه دی کړی پیسې نه ورکړو چا تا مونځ کړی څو رکعته دې وکړو څلور رکعات نه اوس مو کوس بیا ماښام څو رکعته سنت پکې وکړو بس څلور رکعات دې پیسې والا هغه ته ورشه 100 روپۍ دا قرآن قدرې کوله خلاص نه درکې درکې قرآن درنو ملګرو راځئ هغه ساحه خو تاسې وکتله هغه جنګ هم تاسې وکتو هغه صحنه هم تاسې وکتله ښه راځه میاخیل صاحب راځه څو خبرې نه کوي ته ولې خاندې دلته راشه ته څنګه خاندې زه هسې لا مرکې نه خلک کېږي شنو زه راتاو نه شي او ته زه خو هسې خوشحاله یم هسه خوشحاله یې ښه ملکه دې صحنې نه خوند اخلي چې دوی وېرېږي او ته ورته ولاړ یې څنګه یې الحمدلله ژوند چارې دې څنګه روان نوم مبارک دی حبیب الله حبیب الله د مارکو یې بالکل او عزیز عزیز یم ښه خوراک دی وایي هغه وایي یعنی خوریم دی وایي خوریم دی تا دلته کار روزګار چی کې دا مې دکان دی
ښه دا ښایسته دوکان ستاسو دی او دې کې تر ټولو ارزان څه شی دی هیڅ شی هم نشته ورور ټول ګران دي ولې زموږ د وطن میوه خو پکې شی که نه نشته د وطن میوه بیخي نشته ختمه شوې ده ماڼه شته او ماڼه هم ګرانه مڼه په څو ده من من 1300 کلدار زه په افغانستان کې ولاړ یم 4,500 روپۍ 4,500 روپۍ بیا کلداره شوه افغانۍ که نه افغانۍ وایه که نه 4,500 ته که جنګ کې نه جنګ ولې کوم ښه او دا کینو چارک په څو دی 4,600 کلدار 1,500 افغانۍ 1,500 افغانۍ کلدارې بیخي د سره یادومه بس افغانۍ. وطن د کلدار خو ما سره افغانۍ دي ټولې ښه راک افغانۍ څومره ته واچو ته لږ صبر وکړه کنه چې حساب خو برابر کړو او د دې کیلو په څو دی دا کیلو د 110 روپۍ افغانۍ 110 روپۍ افغانۍ ښه دې کې ارزانه شی نشته دی ها؟ او دا ویل شي پټیکوټي مالټه څومره وخت دوام هغه کوي خو ختمه شوې ده څومره تقریبا وخت یو 10 ورځې وشي چې ختمه شوې 10 ورځې او د دې مالټې او دغه ترمنځ فرق څه و ډېر فرق دی لکه څه د دې ځایکه خرابه ده هغې ځایکه جوړه ده خوندوره وه ډېر وجه به همدا چې دا ډېر وخت په لاره کې پاتې کېږي او دلته چې رارسېږي ډېر وخت پې تېر شوی نه دا آمدن ده اړخه دا کمزوري که نه او ښه او څنګه دی کار روزګار دی الحمدلله سات ژوند روان دی زر د څه خدمت کولی الله دې شو عزت وکړه فروټ ستاسو مخکې یې وروره مخکې خو دي بس خوراک د ته اجازه ده ښه او خوراک ته اجازه موږ ځو قاری صاحب تاسې ورته هغه وکړئ ښه که څه یې ویلې موږ ته اجازه کړې کیمره کې هم صاف دی صحیح دی ډېره مننه ځوانه خدای یوټیوب سلام چینل هیواد هنداره او هیواد ننداره لږ صبر کړه چې ته هغې درکړم خراګه کاټ او کارت یې واله ایندل د سکین کولی هم شي ښه دا سکین کولی شي ډایرکټ ګوګل ښه درنو ملګرو راځئ د مارکو ځوانان مشران او همدارنګه د دې سیمې اوسېدونکي د سره غږومه تاسې راځئ د لغمان یو ښایسته تحفه دلته هم کرل کېږي تاسې راځئ ځوانه چېرته لاړې ای ولې ګروپیان یې پرېښودل راشه سړی ودرېدی وایي مونځ کومه اوسه پورې مونځ ورته یاد نه و ای خو راځئ دا ترېنه وړو که نه څه کوي هسې نو هغه لاړو رانه شامودینه ته شامودین یې خدای دې ورکړه ماڼه ښه ته راځه قاري صاحب څنګه یې جوړ یې تکړه یې ژوند چارې څنګه روانې دي داسې بس ښه دی مړه ژوند ښه روان دی ښه رومیان څنګه دي رومیان ښه دي تک سره تک سره دي ښه دي کې خو شنه هم شته دی که نه شنه هم شته او پیاز څنګه دي پیاز سره د سره نه علاوه نور شی یاد دي ولې نه دی یاد خو ته بل شی وایه بل رنګ وایه څه رنګ وایم ته زه چېر چې یم ته یې سره خو سره دي که نه رومیان هم سره دي پیاز هم سره دي او الوګان الوګان سپین دي سره هم شته بیا وایي سره هم شته دی نه 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 او مرچ مرچ شنه شنه دي او دا رشته دا کوم رنګ کې دی دا کوم رنګ کې دی الله به دا پیدا کړی ښه څنګه دی کار روزګار دی ښه دی شکر دی ژوند روان دی الحمدلله او چارک څنګه دی په افغانیو په افغانو 50 روپۍ 50 افغانۍ یو چارک او دو چارک نه وي ورکې ولې نه ورکوم او پیاز پیاز چارک هم 50 روپۍ 50 افغانۍ ښه ډېره مننه ځوانه خوشحاله اوسې نوم دې راته وانغېستو پاچا صرف پاچا یو نوم ورسره بل هم واخله خیر دی که زه دلته بله ورځ راشم ویم پاچا ته ورځم خلک وایي چې دلته خو 14 پاچایان دي کوم ته دې بوځو سبزی والا پاچا ښه نو دا په سبزی کې پاچا والا نه سبزی والا کې پاچا دی دا او بالکل څنګه یې ته څنګه یې ژوند ښه دی نوم دې څه دی لږ تیزې خبرې وکړه که نه نوم دې څه دی سبق وې څویم صنف کې ها اجازه ده خولۍ لکته کومه ښه څویم صنف کې دویم دریم څویم نمره یې څویم نمره یې څلورم نمره بیا خو تکړه یې والا چې نوم لیکلی شي ها محمد نوم کې څو ټکي راځي نقل درکړمه چاته وایې خو به نه شعر درته یاد دی ټوکر ته درځي نو خدای ظالمه ما سره خبرې وکړه ما سره خبرې هم نه کړې زنده‌باد یاره دومره چې واړه وو موږ ما به خپل نوم نه شو اخیستلی ظالمه ته خو ډېر هم تکړه یې اوس هم ښه نو مجاهده خلکو خو دا دوکانونه بند کړه موږ هم کډه بار کړو نو څنګه دی خوښه ده چې ځو ښه بندېدو والا لاړو نو هله ګلبیان والا څه شو بیا وتښتېده بیا وتښتېده ښه نو ځو د خیره
ځوانه څنګه یې جوړې خیرت دی ستړی مه شې کور دې چېرته دی چېرته نږدې دی لاس دې ونه لګېږي او معلومات دې کړي د شپې به چی پخ کړي کور کې یاره بس پخ کړي به څه تیاري بس هغه دی یار نه یو څه خو به وي چې تا ته معلومات ومي مړه بس معلومات نشته ها بس یار شی برابر شو او دلته چی دی کول دلته حیاتي دکان دی بس حیاتي او خیاطی که حیاتی حیاتي حیاتی او حیاتی چی تو درځي تو خیاطی ده کنه حیاتي کنه تو حیاتی کنه او کنه تو بیا وای حیاتي حیاتي حیات ژوند ته وای او په خیر دوی لکه راشن ورکوي نو څنګه یې د ژوند چارو سره او ستاسو خو سیزن هم را روان دی دغسې یو جوړه به راته په څو ګنډې وبې ګڼو مفته نه مفته خو نه بس یو 300 افغانۍ به دنه 300 افغانۍ او که دې ته یې موږ ګنډو بیا څنګه کېږي وبې ګڼو دواړو 300 دواړو ته خو یو نیم سل راځي یو نیم سل افغانۍ شو فی نفر یو نیم سل ها ورته بیا راځي بل او بکرم به راته اصلي لګي اصلي ښه ډېره مننه کور دې ودان نوم دې راته واخله دا کوم یو او خیاطي جلال ځای لباس محل او په مارکو کې دی که زما له ادرسه څوک راغله ګزاره ورسره وکړه بالکل صحیح دی ډېره مننه درنو ملګرو ښه راځئ نو څنګه راشه که دلته ستا د کندهارۍ خولۍ نه ځار شه څنګه یې میاخیل صاحب درسره خبرې کوي میاخیل صاحب څنګه الحمدلله نوم د څه ده د مې سید وهاب شیرزاد سید وهاب شیرزاد د شیرزاد وې دا خو نه دی مګر یار دواړه داسې لکه په شاله چې عکس لګېدلی ښکار یې نه سره شیرزاد وې اصلي شیرزاد شیرزاد وې د کوم کلي مرګي خېلو مرکې خیل السلام علیکم السلام علیکم مرګي خېلې زما کلیوال دی هلته زما عبدالله ملګری دی که یې پېژنې عبدالله نو ټول عبدالله غان یو ها دا څه وې ښه بیا خو عزیز یې نو زما ماماګان دي زما ماما یې که نه درنه لاړو کېدای شي نه منډه بوتل یې چېره واخله درنه لاړو وایي زه د هغلته مې وخت نه دی تېر کړی عزیز دی اوس زموږ ډله ده اوس عزیز یې ها کنه عزیزان یو څه کار روزګار کوي چرګان پر جمع دي نه خرڅوي ډېر خرڅوي او د چرګان رانیسي کوم ځای کې رانیسي په ډېرانو رانیسي او مړه چرګان راوړي تا باندې خلکو نه یخلو یو شعر چې ټپه یې چې دی یاد وي وای ټپه خدا قصدرات مړه چې درته یاد دي زما یو پوښتنه ده چې ځواب یې کړه وینه خاندم او نه جاړم جاړم دا پنجره کې دا چرګان ولې بندیان کړي دي دا خو پرمیان دي کنه تا غوندي تل نشي بلاره باندې ها ستا غوندي تل نشي ډیره ما څه خبره ده کړې وه ما ستا توهین کړی چې ته ماته کې خیر ده نه خو دې ته وکړه خپله شي زما ده چې زما مای بس بخنه غواړم تاسو داسې کنه مانا علي شي کنه مانا چې دا به راځي ها تا غوندي ما بس نه دغه د الشه خلای خلی ورانه کړه مرګان به شي دغه ده نو څنګه کوزونو موږ سلام شه دې مانه چې کوم الله کوم غټ چرګ ولا چې خستش په بدل کې مغورونو دا مسافر روړ دا او دا سپيري ګوره چې خوري هغه غټي او جب کې منډي بلختو کې خلاصه ډیره مننه وروره کور دې ودان خوشاله اوس ښه درنو ملګرو زه زیاته مننه چې راسره وو یو خبرې اترې مو راسره وکړلې په دې هیله چې راسره تنګ شوي نه اوسئ زه زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وو یو دغه برنامه مو تر پایه ننداره کړله په دې هیله چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي ماښامې دی او تورتم لګېږي موږ لا ماښام مونځ هم نه دی کړی ماښام مونځ به کوو د هغه نه وروسته به موټر ته خېجو دفتر ته به ځو دا خپرونه به ډېټ کوو بیا به ملګرو ته شیر کوو نو منندوی یو له تاسو څخه چې دا برنامه تاسو تر پایه وکتله تر بیا ښې چارې د الله په امان